د امریکایي رسنیو د خبر لمخې له افغان بندي خان محمد سره په تبادله کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربت او ویلیام مکینټي خوشي شوي دي. بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د اوږدو او ګټورو مذاکرو په پایله کې په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بنده آزاد او هیواد ته راولېږدول شو. د لغمان ولایت مسؤلین وایي تېره شپه ناوخته د الینګار ولسوالۍ د نورلام صاحب درې اړوند پریاني کلي کې د عزیز الله په نوم د یو کور په کس کې اور لګېدلی چې له امله یې د هغې دوې کوچنۍ لورګانې مړې شوي دي. پیښه د خوبخونې د ګرمولو په موخه په یوه خاورین لوښي کې د اور د ډېرېدو له امله رامنځته شوی او زیاتوي چې مړې شوې نجونې یوه 3 کلنه او بله یې 6 کلنه وه. د خوړو نړیوال پروګرام وايي اروپایي ټولنه دغه هیواد سره 14 میلیونه 500 زره یورو مرسته کړې چې دغه پیسې به په افغانستان کې د زیان منونکو کورنیو ته د مرستې او میندو او ماشومانو د تغذیې په برخه کې ولګول شي. دغه مرستې داسې مهال کېږي چې اروپایي ټولنې د 2 ورځې مخکې هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او په ایران، پاکستان او د مرکزي اسیا هیوادونو کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون یورو مرستې اعلان وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 38 نور افغان بندیان چې د قانوني اسنادو نه لرلو له امله په پاکستان کې نیول شوي وو او بندیان وخوشي او بیرته هیواد ته راوګرځېدل. یاد کسان 4 ورځې د کوزي پښتونخوا د حاجي کمپ په زندان کې بندیان وو چې د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي ځایونو ته ولېږدول شول. نیمروز ولایت کې 3500 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشهیي توکي سوځول شوي او د نشهیي توکو د تولید یوه کارخونه له منځه وړل شوې ده. یا د اندازه نشهیي توکي په خاشرود ولسوالۍ کې سوځول شوي او کارخونه په دلارام ولسوالۍ کې له منځه وړل شوې ده. او د فلسطین ملکي دفاع ادارې اټکل کړی چې غزه کې د شاوخوا 10,000 فلسطینیانو مړي لا هم د ویجاړه شویو ودانیو کې تر خاورو لاندې پاتې دي. د غرض الجزیرې د فلسطین د بیړني خدماتو ویاند محمود بازل له قوله لیکلي چې لږ تر لږه 2840 فلسطینیان په بشپړه توګه سوځېدلي او هیڅ نښه یې نه ده پاتې شوې. غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې څه باندې 40,000 فلسطینیانو ژوند لاس ورکړی چې ډېرې ښځې او ماشومان دي او څه باندې 111,000 نور ټپیان شوي دي.